سلامونه درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول بخیر اوسئ. دا چې د افغانستان په کونړ ولایت او د ننګرهار په درنورو ولسوالیو کې همداراز په لغمان کې تېرې شپې زلزلې ډېر خرابۍ وکړه. زموږ ډېر شمېر هېوادوال شهیدان شول او دا د غم شپه وه، د ویر ډکه شپه وه. په کار په دغه وخت کې ده چې ټول هېوادوال یو موټی شي، یو لاس شي، لکه څنګه چې د ننګرهار ځوانان دي، د کونړ نه لوګر نه ځینې طبي پرسونل راغی، دوی خپل هغه مېړانه او غیرت وښود، د خپلو هېوادوالو سره ودرېدله. نو باید د نورو ولایتونو خلک هم په دغه برخه کې د کونړ د خلکو لاسنیوی وکړي، ودرېږي ورسره، ځکه چې خارج کې زموږ زیات وروڼه دي، هغوی نه مې دغه هیله ده چې دوی کومکونه وکړي. همدغه وخت ده، همدغه وخت د هېوادوالو د لاسنیوي ده. ځانګړې مننه د اسلامي امارت څخه کوو چې واقعا په دغه سخته ورځ د خپلو هېوادوالو سره ودرېدل، تکلیفونه یې وکړل، زحمتونه یې وکړه. خصوصا د ننګرهار ولایت مرستیال والي مولوي صاحب مصطفی، د ده مېړانه او شجاعت د ستایلو ده. د نورو ځواکونو همداراز د نورو ځوانانو چې تر دا مهاله ځانونه یې ستړي کړي دي، ځانونه یې وږي کړي دي، خو د کونړ ولس یې ځان ته نه ده پرېښی او د کونړ د ولس سره لاس په لاس ولاړ دي. په ټولو هېوادوالو غږ کومه چې ټول هېوادوال باید لاس په کار شي، که یوه یې، که دوه یې، که پنځه یې، دا باید ونه وایي او په دې باندې هم نه شرمېږو چې یاره زه کومه مرسته کوم. یوه یوه روپۍ دریابونه جوړوي، ډېر غټ شی دی جوړېږي، د دې خلکو ډېر غټ کار به کېږي. نو راځئ درنو هېوادوالو، د کونړ له دغه غمځپلي ولس سره ودرېږو. دا غم یوازې د کونړ نه ده، دا غم یوازې د ننګرهار نه ده، دا د ټول لر او بر افغان غم ده او په دغه ټول کې باید موږ ځان شریک وګڼو او همکاري وکړو.